السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته. رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم روايتي وي كشال سال منزوكي ثم قرأ قل هو الله أحد 100 مرة كشال سال المعزز خبات قل لا شرف قل هو الله شرف سلوار ويلا مخي تديج خبرك وهر وار ويلي غفر له ذنب سنة دي وكال قنهن على هذا الجلالور معكي السلوار ويل دسلوك الود قنهو كفارة على هذا الجلالور مشتفق راكتوية وعيد مغفرات في الرحمة سأله دير استوليد وزمج بغوري بمد وجحته هو رسمي او دا غرنگا د سهار د لمانځه څخه بعد ذکر کول دا یو عظیم اجر لري. نو که چا سلوار قلولا شریف وویله چې چا سره خبرې نه یې کړي په مسله باندې ناست دي ښځه وي که نر وي سلوار قلولا شریف ووایي الله به د سلو کلو د ګناهو معافي ورته وکړي. سل کاله ګناهونه چې انسان کړي الله به د هغو معافي ورته وکړي. ګناهونه دوه قسمه دي، یو خستن کېږي یو سهوان کېږي. د خستن ګناهو کفاره استغفار دي، سړی استغفار وایي، او د سهوان ګناهو سړي چې په یې رسوي پام یې نه وي د هغو دپاره بیا دغه اعمال کفاره دي. نو اوس ګناهونه دومره ډېر دي سړی په پوهېږي لا نه په ګناه مبتلا انسان په مجلس ته ورشي په هغې کې غیبت شروع وي، په هغه کې نارواوې شروع وي. نو زموږ دپاره دا اذکار لازم دي چې اوس موږ په ګناهو کې ګرو یو چې له ګروۍ ځان خلاص کړو. هغه دپاره یوازنۍ لاره اذکار دي. حدیث رقم 3546 صفحه 151 کنز الاعمال جلد 2. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.